أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظیم. په تیر درس کې د سورة فاتحه د لومړي آیت یعنی الحمدلله رب العالمین تفسیر او ترجمه تر یو اندازې وسوه. په ننني درس کې به د دې پاته آیاتونو ترجمه او تفسیر کوو ان شاء الله. رب عز وجل چې د حقیقي ثنا لایق دی او انسانان دومره طاقت نه لري او نه داسې الفاظ زده دي چې د الله عز وجل حقیقي حمد وایي او هغه سي ثنا رب عز وجل ته وایي چې څنګه د الله شان دی. نو ځکه رب عز وجل په خپلو بندګانو ته د ثنا او د حقیقي حمد الفاظ ورزده کړل او ورته ویې فرمایل چې ای زما بندګانو که چیرې تاسې د خپل رب حقیقي حمد ویل غواړئ نو داسې وایاست الحمدلله رب العالمین. کامل حمد دی هغه حقیقي الله لره ثابت وي چې هغه د تمام عالمونو رب پالونکی معبود دی. رب عز وجل تر دې رب العالمین وروسته دوه صفات نور بیان کړه، الرحمن الرحیم. دا الرحمن دا هم د مبالغې صيغه ده او الرحیم دا هم د مبالغې صيغه ده. ترجمه ظاهرا داسې کیږي الرحمن چې زیات رحمت کوونکی دی او الرحیم چې زیات رحمت کوونکی دی. دا زیات په هر یو کې سته، البته په الرحمن کې عموم تر الرحیم زیات دی، یعنی دا چې رب عز وجل زیات رحمت کوونکی دی. په دنیا کې دا رحمت د الله عز وجل عام دی، کفارو ته هم شامل دی، مسلمانانو ته هم شامل دی، دوستانو دشمنانو ټولو ته شامل دی. او الرحیم چې زیات رحمت کوونکی دی په هغه کې یو اندازه حد معلوم دی. بیا به یو داسې ورځ راځي چې هلته به رب عز وجل زیات رحم کوي، خو دا رحمت به محدود یوازې تر دوستانو وي. په هغه ورځ باندې به بیا پر کفارو باندې هېڅ رحم نه کېږي. په میلیونونو کفار به په دوزخ کې وي، نارې به وي، چغې به وي، خو د الله د لورې به رحمت ور باندې نه وي. اوس نو خبره دا ده چې الله جل جلاله زیات رحمت والا دی، زیات او زیات. دا دوه صفتونه رب عز وجل انتخاب کړل. دا په دې وجه باندې چې الله عز وجل وفرمایل چې رب د عالمونو رب دی، د ټولو عالمونو رب دی. ټول عمر چې کله د باچا نوم یاد سي، د یو غټ واکمن نوم یاد سي، هلته همزمانه د انسان و ذهن ته یو ډول وهم و ترس هم راسي. باچا، واکمن، سلطان، رب، دا معنا چې دا یو واکمن څوک دی؟ د واکمن چا سره زور و قوت وي، قوت و زور والا بیا کولی سي چې د هر چا سره حساب زره وکړي. نو دلته چې د عالمونو رب یاد سو چې دا داسې رب نه دی لکه د دنیا باچهان چې هغه د یوې منطقې باچا وي. دا داسې رب دی چې څه عالمونه رب عز وجل پیدا کړي دي، څه عالمونه موجود دي، د تمام مځکې، اسمانو، غرو، رودو، فضا، هر چیرې چې الله یو مخلوق پیدا کړي د ټولو رب دی. دومره واکمن دی د انسان زړه ته داسې یو ډول وهم و ویره راسي چې د دومره لوی رب سره سړی مخ کېږي، نو دا خو زور والای، قدرت والای، قهر والای. رب عز وجل داسې دا دوه صفات بیان کړل چې دا دومره غټ واکمن دی، بدون شک رب الارباب دی. تمام واکمنان د دغه رب مخلوق دی، مگر الرحمن هغه زیات رحمت والا دی.
دومره زیات رحمت والا دی چې 80 کاله یو کافر و دغه رب ته بد وایي، 80 سره کاله رب رزق ورکوي. انسانان خو داسې نه دي. په انسانانو کې چې باچا هر څومره لوی سي، هر څومره رحم دله سي، مګر که یې څوک سپکې سپورې ورته ووایي، هغه باچا به بیا څه ورسره وکړي؟ لویه خبره نو دا ده چې سزا ورنکړي. او که 2 ورځې سپکې سپورې ورته ووایي، بیا نو هم لویه خبره دا ده چې سزا ورنکړي. او که 3مه ورځ یې ورته وویل راکشي یې زندان ته یې غورځي، وایي ته چې کاره یې چې ما ته سپکې سپورې وایه. او که چیرې یو سړی سهار و ماښام سپکې سپورې ورته وایي، خو بیا هم دی څه نه ورته وایي، بیا هم دی ژوند ورکوي، بیا هم دی نعمتونه ورکوي، بیا هم خوراک و څښاک ورکوي. دا نو لوی ذات دی، لوی رحم والا دی. تاسو وګورئ په دنیا کې څومره کافران دي. دا کفار بعضې 80 کال ته رسېدلي، 80 کال ته رسېدلي، 90 کال ته رسېدلي. کافر څه معنا؟ سهار ماښام رب ته بد وایي، خپل حقیقي رب ځینې ورک دی. و دې ټولو ته الله ژوند ورکړی. ژوند څومره قیمت بها شی دی. و دې ټولو ته الله عز وجل اولادونه ورکړي. و دې ټولو ته الله عز وجل ښایسته ښایسته څېرې ورکړي. یعنې داسې نه دي کړي چې مسلمانان دا نو ښایسته دي او د کفارو غوږونه نو د خرو جوړ کړي دي یا حیوان شکله جوړ کړي دي. هغه هم دغسې انسانان جوړ کړي دي. و دې ټولو انسانانو ته چې دا کفار دي ښایسته څېرې، اولادونه، رزق یې ورکړی دي، کورونه یې ورکړي دي، لمر ورباندې راخېږي، سپوږمۍ ورباندې راخېږي، معتدله هوا ورته راولي، ژمی ورته راولي، دوبی ورته راولي. دا هر یو د الله رحمت دی. الله عز وجل دا ټول رحمتونه او دا ټول احسانات د دې کفارو سره کوي. ورئ چې تاسې کامل حمد د عالمونو رب ته ثابت کی. د عالمونو رب ستاسو ذهن ته رالی. خبردار دا هغسې رب نه دی، دا هغسې باچا نه دی چې د هغه سره وحشت وي، د هغه سره قهر وي، د هغه سره زور وي، د هغه سره د خلکو گرفتاریانې وي. دا داسې رب دی چې دومره زیات رحمت والا دی چې دا مثال مې درته ووایه چې په میلیونونو نه میلیاردونه انسانان بد ورپسې وایي دی رزق ورکوي. یو واقعه ډېره مشهوره ده، روح البیان تفسیر را نقل کړې ده. وایي د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مبارک عادت دا و چې بې میلمه خوراک نه کوئ، چې زه یې څه خورم یو میلمه به یې راسره خوري. نو یو ورځ د میلمه ډېره پلټنه وکړل، د خوراک یو شی پیدا کړی و، خو میلمه نه پیدا کېدی. ډېر وږی سو. آخر دا خوراک کښېښوی، د باندې ورپسې راووتی. ښه ډېر مزل وکړي. آخر یو سړی پیدا کړي چې تک سپین سر، تک سپینه ږیره وه، ضعیف سپین ږیری و، مسافر و. هغه ته یې وویل چې وروره ته خوراک کوې؟ هغه ورته وویل ورنه زما سره خوراک وکړه. هغه مسافر یې راوستی. د چې د خوراک دپاره څه شی پیدا کړی و هغه یې راواخیستی. نو هغه مسافر ته وایي ونیسه، بسم الله ووایه، د الله نوم یاد که، تبرکن بیا په خوراک پیل وکړه. هغه ورته وایي زه خو مشرک یم، زه خو د بت نوم یادوم. ابراهیم علیه السلام خو رب عز وجل داسې قوم ته په پیغمبرۍ لېږلی و چې هغه قوم بت پرستان و. کله چې دا خبره ابراهیم علیه السلام ته وکړه، ابراهیم علیه السلام ته قهر ورغلی چې زه میلمه راولم د الله سره د محبت په خاطر باندې، او ته زما د رب دشمن یې، زما دشمن یې، زما پر سترخوان ناست یې، ستاسو خپل رب ورک دی، د الله دشمني دې شروع کړې ده، زه به ستا پر سترخوان پرېږدم. ولاړ سه، څک یې ونه کوئ. جیبه هغه کافر ولاړ سو. چې هغه ولاړ سو، رب عز وجل دستي و ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړې، ول ای زما پیغمبره دا سړی کافر و، زما دشمن و، د 80 کالو عمر یې و، د 80 کاله د زما دشمني کول، د 80 کاله یوه ورځ ما د خپل استرخانه ولاړ نه کړي. 80 کاله ما رزق ورکاوی، په دې 80 کاله کې یو ورځ ستا پر سترخوان برابر. دا دومره کوچنی فکر دی، ولاړ دی کې زه رب یم، زما دشمني کې زه خالق یم، زه مالک یم، ژوند مې ورکړی دی، وجود مې ورکړی دی، د بدن اعضا مې ورکړي دي، سهار و ماښام رزق ورکوم. د 80 کاله ما دسترخوانه نه دی ولاړ کړ. ته نه خالق یې، نه مالک یې، نه ساه ورکوې، نه ژوند ورکوې، نه حساب کتاب ورسره کوې، نه ستا سره دښمني کړې ده، یو ورځ ستا پر سترخوان برابر. و ابراهیم علیه السلام ډېر افسوس وکړ، د باندې پسې راووتی، په ډېره ځغاسته ولاړې. هغه مسافر یې پیدا کړي، زارۍ یې ورته وکړې چې ته به خامخا زما سره خوراک کوې. خیر چې مسافر یې راوستی، مسافر ورته وویل چې ته دا راته ووایه اول وارې دې ولې ولاړ کړم،
او اوس بیا ولې راپسې راغلې او دونه زارۍ دې راته وکړلې. ده ورته وویل چې اول وارې خو مې ځکه ولاړ کړې چې ته د رب دښمن یې، رب پیدا کړی، رب رزق درکوي او عبادت ته بد کوې، جهالت یې اختیار کړی دی. نو د رب دښمن ما پر سرخان نه پرېښوی. کله چې مې ته ولاړ کړلې زما رب ما ته وحی وکړی ول یا ابراهیم ما دا سړی پیدا کړی 80 کاله مې رزق ورکړی دی، په دې 80 کاله یوه ورځ ما وږی نه دی پرېښی، رزق ورکوم. یوه ورځ ستا پر سترخوان مېلمه سو، تا وشاړی. نو په دې وجه باندې زه په تا پسې چابکداره لمړه مې وستلې. هغه سړی چې فکر وکړي تعجب واخیستی، تر سترګو یې اوښکې رالې. سبحان الله، زما رب څومره مهربانه دی. بیا یې کلمه وویل، مسلمان سو. نو دلته دا دوه صفات ځکه ایښودل سوي دي چې دلته د عالمونو د رب یاد وسو، ستا ذهن ته به دا هیبت درسي چې دا نو دومره لوی رب دی، دومره لوی خدای دی، د دنیا یو کوچنی باچا له داسې وي چې سړی سمه خبره په دربار کې نسي کولی. نو دومره لوی رب چې موږ لحظه لحظه څاري او د دې تمامو عالمونو رب دی، د دې به څومره قهر وي، ګرفتاري به یې څومره وي، دبدبه به یې څومره وي. رب عز وجل فرمایي چې نه، الرحمن هغه زیات او زیات رحمت والا دی، حتی چې 80 کاله یو چا دشمني کړي بیا هم رزق ورکوي، دومره رحم والا دی. او الرحیم زیات رحمت والا دی، زیات رحمت کوونکی. دا رحمت محدود دی، یوازې تر دوستانو پورې. بیا چې کله د سزا او د جزا ورځ راسي، په هغه ورځ باندې بیا چې کفار هر څومره وژاړي، حتی تر سترګو د اوښکو پر ځای یې در سترګو وینې تویې سي، بیا هم هلته د الله رحم نشته پر دوی باندې. ځکه د رب عز وجل یو نوم رحمان دی، بل نوم رحیم دی، بل نوم قهار دی. قهار او شدید العقاب، الله سخت عذاب ورکولو والا دی، الله سخت او زیات قهر والا دی. روایت کې راځي چې د الله جل جلاله دومره رحم دی، که یې سړی په رحم باندې علم راولي او د رحم هغه اندازه د تر ذهن تیره کړي، دا به یقین سي چې الله عز وجل و هېڅ چاته هېڅ فرد سزا نه ورکوي. او د رب عز وجل دومره قهر دی او دومره سخت عذاب ورکولو والا دی، که یې چیرې څوک د رب عز وجل قهر او د دغه د عذاب اندازه دا تر ذهن تیره کړي، دا به یقین سي چې بیخي یو څوک به خلاص نسي د الله د عذاب څخه. خو په هر صورت د الله رحم هم زیات دی او د الله قهر هم زیات دی. هیڅ کله به انسان غافل نه اوسیږي او هیڅ کله به انسان نا امیده نه اوسیږي، د رحمت به نا امیده نه اوسیږي او د قهر څخه به بیغمه نه اوسیږي. رب عز وجل فرمایي داسې رب دی الرحمن چې زیات رحمت کولو والا دی، په عام رحمت سره، الرحیم چې زیات رحمت کولو والا دی په خاص رحمت سره. او بل صفت ایدا دی مالک یوم الدین، باچا د ورځې د سزا دی، باچا د ورځې د جزا دی. مالک په دې کې تفاسیرو دا خبره را نقل کړې ده چې څو روایات په دې کې راغلي دي، ملک راغلی دی، مالک راغلی دی. ملک او مالک دا د عربي لغت له مخې فرق یې دومره دی. مالک هغه چاته ویل کېږي چې د یو شي مالک وي، ملکیت یې د دی. یو سړی دی د سرای مالک دی، مالک الدار، دا سرای د ده په ملکیت کې. او ملک بیا باچا ته ویل کېږي. یو سړی دی پر یو ښار باندې واکمن دی، هغه د ښار خلک دا د ده رعیت دی، دی یې باچا دی. نو دلته د ملک روایت هم راغلی دی، مالک هم راغلی دی. مشهور زموږ په منطقو کې مالک دی. که څه د تفسیر علماو پر دې باندې ډېره ژوره خبره کړې ده، ځینې مالک لفظ تاییدوي، پر هغه باندې ښه ډېر دلایل وایي مالک د دې رتبه تر ملک لوړه ده، مالک تر ملک یې رتبه لوړه ده. ځکه په دې کلي کې چې 100 کوره دي، دا 100 سره کورو والا د دې سرایو مالکان دي، دا 100 سره کورو والا خپل مال لري، مالکان یې دیږي، باچا یې ملک دی، مګر خو مالک نه دی. د دې دغه سرایونه باچا نسي ځینې اخیستلی، د دې دغه پیسې نسي ځینې اخیستلی. د مالک مقام تر ملک لوړ دی. او ملک به یي، خو صلاحیت د چا د سرای، د چا د کور، د چا د پیسو، د چا د دکان نه لري. ظلم خو بیا جلا شي. ځینو کسانو بیا دا خبره کړې ده چې نه، ملک باچا
د دې مقام تر مالک لوړ دی، ځکه د ملک صلاحیت پر ټولو خلکو چلیږي او د مالک د یوازې په خپل مال چلیږي. په هر صورت هرې ډلې ښه ډېر دلایل پر دې خبره باندې ویلي، خو دا خبره چې زموږ په منطقه کې د مالک لفظ مشهور دی او دغه د مالک لفظ د ملک پر ځای چې مالک وویل سي دا ښه هم ښکاري. بعضو علماو تایید کړی زما په ذهن کې تر ټولو ښه په دې وجه باندې دی چې یو ملکیت د الله دی، یو ملکیت د مخلوق دی. مخلوق خو چې د یو شي مالک وي دا ملکیت د ده موقت دی، ځکه د یو انسان د عمر په اندازه به دی د هغه شي مالک. کله چې وفات سو بیا خو دی مالک نه دی او دغه د ده ملکیت د هغه شي دا مجازي دی، حقیقي نه دی. الله جل جلاله د دې ټولو شیانو مالک دی حقیقي، ځکه الله د دې ټولو شیانو خالق دی. او بله خبره لا ده چې هر ځای په انسانانو کې کله یو څوک مالک وي خو ملک نه وي. مالک د یو شي یو څوک وي خو ملک یې بل څوک وي. رب عز وجل داسې مالک دی چې ملک په مقابل کې نه لري. یوازې الله هم مالک دی هم ملک دی. د مالک لفظ یې مشهور دی. مالک یعنې دا چې الله عز وجل ملکیت د دغه ورځې لري. یوم ورځ ته ویل کېږي، وقت معلوم. یوم څه ته ویل کېږي؟ وقت معلوم. د سپېدو څخه نیولې تر لمر لوېدو پورې دغه وقت معلوم ته یوم ویل کېږي. رب عز وجل یو ورځ پیدا کړې ده، هغه ورځې ته یوم الدین ویل کېږي. د جزا ورځ، د سزا ورځ، د حساب ورځ، د عدل ورځ. د دغه ورځې مالک الله دی. دا یوه ډېره ستره ورځ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څو شیانو د سختۍ څخه پناه غوښتې ده. په هغه څو شیانو کې د قیامت د ورځې سختي ده. د قیامت د ورځې سختي ډېره سخته ده. په دغه ورځ باندې به ټول کله خلک په لړز وي. انبیا به هم په لړز وي، اولیا به هم په لړز وي. هېڅوک به فارغه نه وي، ځکه هلته یې اوږد روایت کې راځي وایي د قیامت ورځ چې کله قایمه سي دا ټول خلک به پر یو میدان سره راجمع کړل. خلک به د خپلو اعمالو په اندازه په تکلیف وي، په خولو کې به غرق وي. لمر به ډېر راکښته سوی، ځکه به ډېره سخته توده وي. حتی ځینې کسان به تر بیجلکو، ځینې کسان تر زنګنو، ځینې کسان تر نامه، ځینې کسان تر غاړو په خپلو خولو کې غرق وي. او خلک به داسې وهم و ویرې اخیستي چې د ډېره وهمه به یې سترګې په دا سر کې داسې ولاړې وي. د خپله ځایو څخه د خپله مداره څخه به پورته تللي د ډېره وهم و ډاره او هلته به دومرې وهم و ویره وي چې خلک به یو د بله بیخي نه سره ویني او پر دې ټولو خلکو به اووه صفه ملایکې راګرځېدلي او هره ملایکه به دونه غټ وي لکه د احد غر. په دې ورځ به رب عز وجل پوښتنه ځینې وکړي، لمن الملک اليوم، نن باچهي د چا ده؟ په دنیا کې خو به چا ویل زه باچا یم او چا به ویل زه باچا یم. د دنیا غټ غټ مملکتونه وه او باچهان یې سخت مغروره وه او هر یوه به د خپلې باچهۍ دعوه کول. نن هغه ټول د تاریخ باچهان په دې میدان کې ولاړ دي. نن باچهي د چا ده؟ په دې باچهانو کې به فرعون هم ولاړ وي، بخت نصر به هم ولاړ وي، نمرود به هم ولاړ وي او د مسلمانانو باچهان، ستر باچهان لکه سلیمان علیه السلام، سلطان ذوالقرنین، دا د مسلمانانو ستر د ټولې دنیا باچهان تېر سوي، دا به هم ولاړ وي. انبیا به هم ولاړ وي، سید الرسول صلی الله علیه وسلم به هم ولاړ وي، آدم علیه السلام به هم ولاړ وي. چې ستا په فکر کې یو څوک درځي هغه به ټول ولاړ وي. خو دومره همت به په هېڅ چا کې نه وي چې فقط دا خبر الله ته وکړي چې یا الله باچهي ستا ده. د دغه جواب جرأت به په چا کې نه وي. دا دعوه خو بیخي څوک نسي کولی چې زه باچا یم یا په دنیا کې باچا وم. فقط دا خبره نسي ورته کولی. دا یوه ډېره ستره ورځ د دې سترې ورځې مالک الله دی. وایي 40 کاله بعد به رب عز وجل خپله جواب وکړي، لله الواحد القهار، خاص الله لره د نن باچهي چې هغه واحد ذات دی او قهار دی. یعنې دا رب عز وجل لکه مخکې چې مو وویل رحمان دی، رحیم دی، قهار هم دی. د دغه ورځې د جزا مالک الله دی. دلته الله جل جلاله تنبیه خلکو ته ورکړل، مالک یوم الدین، دین جزا ته او بدلې ته ویل کېږي. رب عز وجل دا عالم پیدا کړی دی. دا د ټولې دنیا فلاسفه وو، هغه که مسلمانان دي که غیر مسلمین دي، ټولو عقلاو او ټولو فلاسفه وو په اتفاق دا خبره ثابته کړې ده چې دا ټول عالم
دا یو رب پیدا کړی دی، هغه رب حقیقي واحد ذات دی. دا متفق علیه خبره شه. اوس نو عقل دا تقاضا کوي چې یو څوک دومره لوی ذات وي چې یو داسې ښایسته عجیب غریب نظام یې جوړ کړی. لمر دا په څنګه انداز رب جوړ کړی دی؟ آیا په انسانانو کې د دې طاقت شته چې لمر غوندې یو شی جوړ کړي؟ نه، یوه ورځ یې د یوې دقیقې معطله کولی لا نشي. جوړول خو څه کوي؟ رب عز وجل ورځ راولي، دا ټوله دنیا انسانان چې سره جمع شي، دا ورځ یوه دقیقه ځنډولی نشي. چې یو رب او یو ذات دومره لوی علم والا وي، دومره لوی حکمت والا وي، دومره لوی تدبیر والا وي، او دومره لوی حکیم وي، او دومره لوی واکمن وي چې دومره ښایسته نظام یې جوړ کړي. حتمن هغه د دې نظام سره د عدل قانون هم پیدا کړی چې د دې خلکو په منځ کې به عدل کوي، د دې مخلوق په منځ کې به عدل کوي. انسانه ته د خپل ساختمان ته وګوره، یوازې دا ستا جوړښت الله څنګه کړی دی چې ستا جوړښت یې کړی دی، ستا سره د عدل په اړه قانون هم جوړ کړی دی. د عدل قانون خو ډېر اسانه دی، دا یوازې ستا سترګه جوړول څومره ګران کار چې دا شپه راځي، دا ورځ راځي، دا په میلیونونو حیوانان په دې مځکه کې اوسېږي، دا په میلیاردونو قسمه خزانې چې الله په دې مځکه کې پیدا کړي دي، او هره خزانه هر شی چې راپورته سي د ژوند یو ضرورت دی. او څومره شیان الله پیدا کړي دي، سهار ماښام ځینې ګلان غوړېږي، ځینې وختو غنم پورته کېږي، ځینې وخت وچېږي، ځینې وخت دانې کوي، ځینې وخت میوې وي، مختلفې میوې. نو دا عرب د عدل قانون هم پیدا کړي. په دنیا کې به حتما انسانان داسې وي، حیوانان به داسې، ځینې به پر ځینو باندې تېری کوي. یو کس به د چا حق خوري، ځکه د انسان په وجود کې الله جل جلاله درې مادې پیدا کړي: د طغیان ماده ده، شهواني ماده ده، او د اطاعت ماده ده. هر کله که پر انسان باندې د طغیان ماده غالبه سوه، بیا به د الله حکمونه هم ماتوي او د نور مخلوق حکمونه به هم ماتوي. نو کله چې د نور مخلوق حکمونه ماتوي، دا په ده پسې یاداشت کېږي، که دې د الله حق خوړلی و، که دې د بنده حق خوړلی و. وم چې دا دومره لوی نظام الله پیدا کړی دی، د عدل نظام یې هم پیدا کړی دی، هغې ټیم یې ورځ ټاکلې ده، هغه ته یوم الدین وایي. دا څه انسانان چې په دنیا کې ژوند کوي، د دې ټولو اعمال ثبتېږي. که دې د چا مال خوړلی و، که دې څوک په چپلاخه وهلی و، که دې د چا غیبت کړی و، پر چا دې بهتان ویلی و، قتل دې کړی و، او د چا وینه دې توی کړې وه، د الله حقوق دې خوړلي وه، او ستا حقوق خوړل سوي وه، یو حیوان پر بل حیوان ظلم کړی و. دا ټول شیان ثبت دي. وکل شیء احصیناه فی امام مبین. هر شی دا مستفد کړی دی رب عز وجل فرمایي. نو بیا چې د جزا ورځ راله، عقل دا وایي چې د جزا ورځ دې راسي، عقل دا وایي چې د بدلې ورځ دې راسي. دا امکان نه لري چې دومره لوی رب دې وي، دومره لوی نظام دې جوړ کړي، خو د عدل ورځ یې نه یې ورته پیدا کړې. ګوره دا د عقل خبره درته کوم که نه، نو قرآن خو ثابته کړې ده. دا 1,40,000 انبیا چې راغلي دي ټولو ثابته کړې ده. 1,40,000 شهیدان چې پر یو خبره تېر سي، په هغه کې هم شک چې یو خبره 10 نفره وکیلای خلک مني، 100 نفره یې وکیلای مني. دا ګوره د تاریخ په اوږدو کې، په ټول بشري تاریخ کې 1,40,000 انبیا شهیدان راغلي دي چې الله یو دی، قیامت سته. هغه د نقل خبره نه کوم، عقل هم دا وایي. نو په دغه ورځ باندې بیا د خلکو اعمال د ذرې ذرې حساب کېږي. زما او ستا اعمال که لږ وه که ډېر وه، که ښه وه که بد وه، که ښه اعمال وه بدله د نیکو راکول کېږي، که بد اعمال وه هغه بد اعمال بیا که د الله حقوق تر پښو لاندې سوي وه، الله ته امید دي الله به رحم وکړي، الله که خوښه سول بخښه به ورته وکړي. که دې د مخلوق حقوق تر پښو لاندې کړي وه، د هغه سزا درکوي خامخا، مګر نه دا چې هغه مخلوق عفو درته وکړي. او که بد اعمال وه که ښه اعمال وه، د ټولو بدله به هلته وي. د دغه ورځې مالک الله دی. په دې ورځ کې د هېچا ملکیت نشته. نو دا چې په هغه ورځ باندې د الله مالک دی، دا تنبیه ده چې د عالمونو رب دی، دومره رحم والا دی. د دې رحمه څخه استفاده وکړه، د الله ځان دوست جوړ کړه چې دغه د جزا په ورځ باندې کامیاب سي. دا تنبیه ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.